یعنی الله دلته مرحم وای ګناهګار ته مخکې وي یا عبادي ای زما بندگان څومره د مینې لفظ دی یا عبادي ای زما بندگانو کم بندگان الذين اسرفوا على انفسهم هغه بندگان چې په ځان یې زیاتې کړې په ځان ظلم دی د خدای خلاف ځان سره ظلم دی د خدای دشمنی ځان سره ظلم دی ګناه ځان سره ظلم دی نو ای زما ګناهګارو بندگانو ای ظالمانو بندگانو اے چې په ځان مو ظلم کړی دی بندگانو لا تقنطوا من رحمت الله د خدای د رحمت نه مایوسه کېږئ ما اوهو پکار خدا و چې ګناهګارو سمبم کم ګناهګارو عذاب ته به مو لېږم ګناهګارو دوزخ کې به مو منډم ګناهګارو عذاب به راولېږم نه بیا درته څه وایي لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه مایوسه کېږئ مه ګوره دا مو چې ما ګناه وکړه ما به خدای وبخي او که نه ما ګناه وکړه ما به الله معاف کړي او که نه نه مه مایوسه کېږه ان الله یغفر الذنوب جمیعا چې الله وغواړي ټول ګناهونه ته بخي انه هو الغفور الرحیم الله بخونکی دی او داسې طریقه سره بخل کوي الغفور چې پریدي بیا نه ټول درته بخي پریدي بیا نه معاف دې تم نه ګوري چې دنه تپوس وکړي چې دا ګناه دې ولې کوله او الرحیم د بخشش نه پس مزید رحم هم در باندې کوي توبه باندې الله ډېر خوشحالي او چې مونږ الله ته رجوع کړو مونږ الله ته توبه وایسته مونږ توبه نه بس مونږ مستی کوو نبی علیہ السلام فرمایي چې الله فرمایي ای بندگانو که ستا ګناه د دې اسمان دې غاړو ته ورسیږي ستا ګناه د اسمان دې غاړو ته ورسیږي لو بلغت ذنوبک عنا دا الله اسمان دې غاړو ته ورسیږي او شرک دې نه کړي شرک دې نه کړي معافي دې وغوښته ټول درته بخم هېڅ پروا مې نشته نه د چا نه یریږم نه د چا نه شرمېږم نه چا نه یریږم نه د چا نه شرمېږم ته درته ټول هر څه بخم خو بنده لږ خو ماته سر ښکته که بنده لږ خو یو پوټې وګوره چې دا عذاب په ما ولې را روان دی دا ازمایش په ما ولې دی دا تکلیف په ما ولې دی خو ما الله خفه کړی دی که قسم په خدای الله د مور نه په بچي ډېر مهربانه دی مور په بچي دومره مهربانه نه ده څومره چې الله پاک په خپلو بندګانو مهربانه دی نو بیا هم چې بنده مور زوی سرکشه شي نو پلار ټوپک راولي ډسې بس چې زوی سرکشه شي نو جیل دی ورکي حکومت ته وایي خېوڼه به دا سرکشه دی چې سرکشه شي د کور یې وباسي جایداد نه محروم کړي د ما په مخ مه لګه زما په قب ما مرګ نه پس به زما مخ ته هم نه ګورې جایداد نه یې وباسي کور نه یې وباسي چې سرکشه بچي وي چې سرکشه نی سرکشي نو بیا پلار ګزاره کوي ورسره سرکشه چې نه پلار ګزاره کوي نه مور ګزاره کوي چې بنده سرکشه شو بیا رب العالمین هم ګزاره نه کوي دا سرکشي ده چې ګناه کوم معافي نه غواړم دا سرکشي ده چې ګناه کوم او معافي نه غواړم ګناه کوم او چې خدای مې راونیسي نو زه بیا د الله پاک نه معافي نه غواړم نورې ورپورې ټوکې او خنداګانې کوم دي ته سرکشي وي توبه به وباسو الله ته رجوع کړي الله د مسلمان په توبه ډېر زیات خوشحالېږي بخاري شریف کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی چې په یو اس باندې سوري او په دې اس د ټول خوردنوش خوراک سامان اوبه هر څه پراته او دی یو صحرا ته لاړ دی ستړی شو د اس د کوز شو د خوراک سامان اوبه هر څه په اس پراته دي چې دی کله ستړی شو او د اس نه کوز شو نو دی له خوب ورغی وده شو چې دی راپاڅېده نو اس یې نو اوه خدای اس نشته اوس به څه کوم زه خو د دې بیابان نه وتیم نشم دا خو ډېر اوږد بیابان دی دی کې خو زمري شته دی کې خو ماران شته خماران شته دی کې خو هر قسمه شرمخان شته اوس به څه کېږي دی غریب اس پسې منډې وایي اس پیدا نه شي نه اوبه شته اوبه په اس ولاړ نه خوراک شته خوراک په اس ولاړ دی د ژوند نه مایوسه شو ستړی شو وږی شو تږی شو ژوند نه مایوسه شو او منډې ووالې خو اس پیدا نه شو دی راغی خپل ځای له او په دې سوچ کې دی چې مرم خاصې مرم راشه دی خپل ځای کې به سملم که په دې خوب کې چېرته سا رانه ووته خو چې دی څنګه په دې خپل ځای له راغی او سمله اوده شو او ناګانه سترګې وغړولې اس ورته خوا کې ولاړو د اس زر د واګې نه ونیوه او چې ویې کتل او مقره د خوراک او سامان پې پروت دی جون ورته میلو شو جون
خوراک ملو شو، اوبه ملو شو، اس ملو شو. دی دومره خوشحاله چې د خوشحالۍ نه دی وي اللهم انت عبدي وانا ربک، الله ته مې بندی زه دې رب یم. نه په غلطۍ نه خولې نه ووتل، د خوشحالۍ نه، د خوشحالۍ نه که داسې په غلطۍ ودي سړی پرې نه کافر کېږي. دومره خوشحاله دی چې وي الله ته مې بندی زه دې رب، مطلب دا ته مې رب زه دې بنده یم او په ما مهربانه شوې. وی دا سړی په دې اس موندو چې څومره خوشحاله دی، الله د مسلمان په توبه ر دې سړي نه زیات خوشحالېږي. الله لیکن مونږ توبه نه وباسو، مونږ هسې د قصده توبې وباسو. توبه 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 دا د قصده توبې دي. توبه دې ته وایي چې زه به دا ګناه مې نه وې کړې ستومانتیا، الندم توبتون، دا مې نه وې کړې څه خبه. یو دویم آینده له به قصد کوم چې دا ګناه به نه کوم، او دریم دا به سوچ کومه چې الله دا په دې ګناه خو ته نیول کې، خدای ما ونه نیسي په دې ګناه باندې. درې خبرې، سبحه در کف، توبه بر لب، دل پر از ذوقی گناه، معصیت را خندمه آیت به استغفار ما. ډېر خلک لاس کې تسبیح او په خولې توبه توبه، اړه کې هماغه ګناه پرتی. شیطان وي د خمې غرق کړی، خمې برباد کړي، خمې غرق کړي او خمې برباد کړي. نو زما وروڼو توبه به وباسو، خو په سچه توبه به وباسو. الله بل لار زموږ نشته، موږ څوک الله سره د الله عذاب سره اسم نشي کولی، اسم موږ نشو کولی. موږ به توبه وباسو رب العالمین ته، په سچه به رب العالمین ته توبه وباسو چې الله پاک دا چې څه دي دا به زموږ د ګناه د وجې نه وي، الله موږ په دې معاف کړي او خدای ته توبه به وباسي. الله په توبه بیا خوشحالېږي. زموږ د علماو لیکلي دي یو سړی ګناهګارو د مکې شریفې نه ګیر چاپېره طواف کړ، د بیت الله نه په مکه کې. د طواف کې دا لبیک خو چې سړی شروع کړي نو چې کله بیت الله مونږ په امام صاحب په مذهب حجر اسود ته ورسېږي لبیک بند شي. دا خو هغه لبیک دی چې د حرم سره څوک شروع کړي. هسې د ذکر په بنیاد که سړی طواف کوي او دی پکې لبیک وایي نو څه منع نه دی. د ذکر په هغه لبیک نه، د ذکر په لبیک اللهم لبیک، خدای دې تا ته حاضر یم. نو دا سړی لګیا دی طواف کې. خلک بعضې وخت کې په الله ته په چوک کې راشي نو په زور هم الفاظ د خولې نه وباسي، د وی لبیک. یو نیک بزرگ سړی دی او سره خوا کې روان دی چې د به وی لبیک، د بره نه به اواز راغی لا لبیک لا لبیک، دا نه قبلېږي. نو دی بزرگ تپوس وکړ د دې سړي نه، وی ته دا اواز اورې چې تا ته کېږي؟ وی یو تا خو چې زه کو هغه زمانه کې دومره رش نو دا اورم. وی دا د کله نه چې کله نه چغه هم د لبیک وی لا لبیک. نو دی ورته وی بیا سله دا لبیک وی چې نه قبلېږي نو خواري سله کې کړاو څه دپاره کې بیا کې نه پاره هم د تصفا اعلان راځي چې نه قبلېږي. او ته وایي سړی وی ما خو ګناه کړی دی، ډېر لوی ګناهګار یم او د خدای دې کور له راغلی یم او زه ورته لبیک ویم. نو دلته خو واقعي نه قبلېږي، ځکه ما ته اواز راغی چې نه قبلوم. نو ته راته بل دروخواه چې هلته لاړ شم، هلته ورته لبیک چغې ووایم. ما ته خو دا در معلوم و دلته راغلم، دا بیت الله د خدای کور دی، دا در معلوم و دلته رالم چغې ورته وایم. دلته یې نه قبلېږي، بل وخوایه بل خوا ځمه پرېږدم نه، زه به دقه چغه وایم چې لبیک لبیک، الله تا ته حاضر تا ته حاضر تا ته حاضر. چې دا ټکې ووایې نو د بره نه چې بیا دې نه پس د وی لبیک، نو بره نه به ورسره فرشتې اواز کو لبیک لبیک. ګوره بنیادي څه دقه دی. توبې مقصد دا دی چې لکه عاجزي راوله، خدای معاف کې که نه معاف کې، زه به تا ته سجده لګوم. الله بخې که نه بخې، زه تا نه معافي به غواړم. الله که شړی ستا د در نه نظم. یو عالم وی په لاره روان و، یو ماشوم مور راوویسته او د دروازې نه بار دیکه کوي، رک شه اخوا شه. دی ماشوم د مور ډېره زیاته نافرماني کوله، لږه نه ډېره زیاته نافرماني. مور ورته نصیحت کو، خو دا ماشوم نه سمېده. اخره کې د مور دی ماشوم د کور نه بار راوویست، وایي تا ما له ړشي کړه دی راله پوخ کړه. زه یې مه کوه ورته به یې کوم، زه به یې کوه ته به یې زه نه کوم، زه خو دې برباد کړم، ما له خو دې ژوند تباه کړه. عذر وکېږه چې زما د کور ته بیا را نه شي، ځه خپل کار کوه. دا ماشوم داسې سمند دی لاړ او دا ماشوم جاړي. مور ورته ورجلنده کړه. دا ماشوم واپس راغی. چې واپس راغی نو هغه د درشل د پاسه سر کېښوده او جاړي وده شو.
لږ ساعت پس مور څه کار پسې راووته چې دروازې کلو که چې وکتل نو ماشوم اقه سلګۍ په خوب کې وی او سترګو نه اوښکې روانې دي او په درشل د پاسه سر ایښودی دی د مور رحم خو جوش کې راځي که نه نافرمانه بچي وي د مور خو مور ته چې کله دې سر ښکته کړي نو مور ډېره رحم دیله ده هغه ماشوم یې راوچت کړو د سینې پورې جوختونې وه بچې ما څو ځله پوه کړئ نه ځې که نه ما خوشړلې خو لا نړې هم دې در کې بیا ما ته پرېوتې سینې پورې جوخ کو ښکلې کو خاورو سره یې اوچت کو خپل کور ته یې بوته عبرت ته دې نه واغېسته او ما به الله شړي د الله شړل سري ما به ناجوړه کوي ماله ما بیماریم راولي تاله به زویم وجني تاله به رورم وجني تاله به مورم وجني ته به په خپل خیر شر نه پوهېږې الله به پوهېږي تا باندې به غل راشي خزانه به هم دنه یوسي تکلیف به هم دله راشي خو ته به د هغه ماشوم په شان چل نه چل کې زی به خو واپس به راځې په درشل به سر لګې دا نه چې ځه خپل کار کوه مورې چې ته مصري سره به کار کومه ځه چې ته لار به جارو کوم چا سره به نوکري کوم په تام شړق پرې وځه نه دا بچې لاړ هلاک شو برباد شو تباه شو واپس راشه په درشل سر ولګوه واپس کېنه رب العالمین ته سر ښکته که الله معافي غواړم الله که ته ما ځان نه شړې نه ځم الله که ته ما لرې کې نه لرې کېږم الله که تا په ما تکلیف راوست بس خري کړي دي الله که تا ما نه مال غل راغی بل شی راغی بل شی تکلیف دې راکړه هر څه چې را سره کې خو ستا دا در نه پرېږدم قسم په خدای د دغه مور نه د خدای رحم ډېر زیات دی موږ سر ونه تخته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بني اسرائیلو کې یو سړی ډېر زیات ګناهګار انتهایی ګناهګار نو هغه چې کله مړ کېده نو هغه وصیت وکړه خپلو بچو ته بچي راغونډ کړه نو لاول دی بچو ته وایي چې زه څنګه پلار یم نو هغې وایي چې بابا ته خو ډېر ښه سړی یې نه ما تاسو سره چې ته څه بد زیاتې نه بابا تا خو زمونږ ښه تربیت کړی دی او پلاران هر څنګه غو ستا نه ښه پلار بل نشته دی وایي ښه بچې زما مرم زما یو وصیت دی زما یو خبره به منې وایي بابا چې ته څه وایې نو دا پلار ورته وایي چې بچې که زه مړ شم ما ډېره لویه ګناه کړې زه الله ته نشم مخامخ کېدی نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې زما دا چې زه مړ شمه نو زما دا لاش به تاسو وسوځوئ او چې دا وسوځوئ نو دا بیا چې کله ایرې شي دا اډوکې خوټه کوئ چې ښه ایرې شي نو نیمې ایرې چې ښه تیز بادي په کمرواز نو نیمې په دریاب اونولې او نیمې په دې وچه اونولې اوهو بابا د ګناه د پاسه د ګناه وصیت کې د جرم د پاسه جرم دا څه کې وی بچې بس که دام کا اسم ګناهګار خدای سوځوي که نه نو که دا زه نشم مخامخ کېدی رب العالمین بس هغه دا سوچو زړه کې د دې نه دا معلومیږي چې بس که په دې مې خدای چې ته وبخي چې یاره زه بس ځان یې روک صحیح یو ساده سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بچو نه ښې وعدې واغېستې او چې کله دې مړ شو نو بچو ورسره همغه چل وکړه ویسوله نیمې خاورې وله په اوبو کې وشیندلې ایرې او نیمې په دې وچه چې کله تیز باد زما وروڼو الله نه اسم نه غیبېږي هېڅ شی د خدای نه غیب نه دی الله پاک هغه ایرو ته حکم وکړه راغونډې شي راغونډې کړئ او واپس یې ترې جوړ کړو مخامخ یې ځان ته ودرو وایي بنده دا دې ولې کړی جرم نه پاسه جرم او ته څه وایي او ته وایي الله من خشیتک یا رب بخاري کې راځي صرف ستا نه یارېدم دا چل مې کړی دی الله تا ته نشم مخامخ کېدی ما وی د راشه ځان روکه که په دې د الله پرېږدي چې زه بس جنت نه ورکوم خو پرېږده بس دغسې ښه دی د یېرې ښه دی من خشیتک یا رب وانت ته ښه پوهېږې چې ما ستا د یرې نه دا کار کړی وی رب العالمین فرشتو ته اعلان وکړه چې واقعي دا سړی چې مړ کېده ما نه ډېر یېرېده چې ما ته به الله څه کوي زه خو ډېر ګناهګار یم پړه کې زما یره پرته وه لہٰذا اس نے کې نشته ګناهګار دی ما وبخه د جنت ته ګوره چې تا پړه کې یره راغله دا توبه ولې سړی وباسي هله سړی وباسي چې په سړي یره راشي که نه یره چې نی راغلی بیا توبه څوک نه وباسي
عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هغه خو به چکر لګاو ګرځېده به نو یو بازار کې یو کوڅه کې ګرځېده نو یو سړي د یو ذمي ورته مونږ وایو دا چې کوم دا اقلیت والا دی اقلیت والا نو د هغې د کور نه یو سړي بوتل کې شراب راغشتي او چې څنګه راووت شراب ورسره دي حضرت عمر صاحب یې ولیده بس سړی په رب شو چې خدای دا خو امیرالمؤمنین په خپله ولیده د کبل ګواه وي نو ما به ګواه راضي کړی و چې یاره ما ګوی مه کوه یا څه یا زه په خپله رنګ یې هاتو ګرفتار شوم دا سوچو عمر صاحب ورمنډه کړی هغه زر بوتل راواغېسته او څادر کې ونغښته او ترخ کې ومنډه که به دې بچ شم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولید چې لاس کې بوتل د شراب ونیول ترخ کې ونغښته مرګري ترخ کې سره وجي څادر دی میرو بس څادر کې څه دي وایي بوتل دی پکې نو بوتل څوک په بوتل کې څه دي وایي پی دی پکې یاره کله ته وایي چې ښځه پی دی پکې نو پی دی ترخ کې بیا ولې منډلې څادر کې لاس کې ولې نه نیسې وایي ګرم دي او یې بس نو چې هغه خو ژرېده چې څادر یې څنګه راوایسته او پیر یې ایستل چې ډز شو بوتل ته په ځمکه پرېوت او چې په ځمکه پرېوته نو پی ته وبهېدل او بړاستې خېږي روان دي پی او بړاستې خېږي ګورم حضرت عمر صاحب خو ولید هغه ویل لکه دا څه ماجره ده ما خو ولیده چې شراب د سره یخ پخ بوتل و لاس کې او دا اوس پی ده روان شو دا څه مسله جادوګر څه مسله ده هغه ته امیرالمؤمنین معافې مه که څه سزا راکړې وي نه معافې وایي دا ما شراب واخېستل دغه کور کې لاس کې و ښه یخ پخ و خو چې ته مې ولیدې ویرېدم نو څادر مې تو کړ ترخ کې مې ومنډل خو چې تا ولیدم ما خدایه نن مې یو ساعتې زما توبه ده که بیا مې شراب وڅښل ګوتې به هم نه وروړم زما توبه ده که بیا مې شراب وڅښل نو الله زما توبه قبوله کړه رښتونی کړم دروغ مې وویل رښتونی کړم حضرت عمر رضی الله عنه ورته څه وایي وایي زه حیران په دې نه یم چې د دې شرابو نه د خدای پی جوړ کړل شراب هم یو سیال شی دی او پیم بیدون کې سیال شی دی الله قادر دی خو په دې زیات حیران یم چې په دا ترخ کې درته ګرم چا کړل ګوره ګناهګار سړی دی چې توبه وباسي شرابي سړی دی او توبه یې ویستله نو الله حیا مو ساتله د دروغو نه یم بچ که پیری پی شو ګرم دي بړاستې خېږي د مسلمان په توبه رب العالمین خوشحالیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته هجرت کوو نو په غار ثور کې 3 شپې تېرې کړې دي که نه د هغه نه غټ ایمان د چا و د حضور پاک نه مضبوط ایمان په دنیا کې د چا نه لیکن هغه پیغمبر دا ویلی شو که نه ابوبکر چې زه چې یاره خپل کار به کوي په خدای بروسه نه خپل اسباب استعمال کړل او 3 ورځې په غار ثور کې محفوظ ناست دی دا د خپل اسباب دي او حضور پاک فرمایي په کم چت چې دیوال گیر چاپیرني په هغې به نه سملې د احتیاطي تدابیر دي ولې هسې نه خوب کې ته ودې او راپاسې او ته به ګینې بعضې وخت کې په خوب کې بنده پاسې خیال یې نه او یا دیکه ووایې لاندې پرې ونځې د احتیاطي تدابیر دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د شپې چې وده کېږې نو بجلی مړې کا دا ګوره احتیاطي تدابیر دي د بجلی ولې رڼا یعنې بجلی نه مو سرکټ شاټ کیدی شي اور مړ کا اور نن سبا خلق په دې عمل نه کوي او ګیس ته کولو پاتې چې څومره مخلوق پکې مړه شو دا ګوره ټول احتیاطي تدابیر دي نبی علیہ السلام په جنگ کې په احد کې 2 زغرې چولې دي 2 زغرې او د فتح د مکې په موقع هلمټ استعمال کړی دی او موږ تاسو ته څه وایي چې کلم تاسو یو لوښي کې اوبي نو سر پې بند کې کني یو ډکې پې د پاسه یو چوکه پې د پاسه یو لرګی پې د پاسه کېدی مشک اوتړی خوله والا بنده کې دا ګوره ټول احتیاطي تدابیر دي دا مشک چې دیوال تاویزان دي په ولاړه ته اوبه مسکه هسې نه په دې مشک کې دننه څه ګنده شي وي ماری ته دې لاړ نه شي هسې نه اوبه در باندې ډېرې راتوي نه شي اوبه به هم ضایع شي او ته به هم لون شي دا ګوره ټول احتیاطي تدابیر